او د هر مسجد په مخ ته ناره کیږي چې الصلاة والسنت تراویح. دا تراویح وروره نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته. دا تراویح بدعت دي په خپله، نه تنها ثواب نه لري بلکې حتی ګناه لري. ګناه په دې خاطر لري چې دا یو شپږم لمونځ دی چې عمر فاروق ایجاد کړی دی. دا د حضرت رسول مبارک په زمانه کې تراویح نه وي، د ابوبکر صدیق په زمانه کې تراویح نه وي. د انسانانو کې عجب انسانان سته، ډیر بعقلان انسانان بکشي کې وي، ډیر ناپوه انسانان بکشي کې وي. ظاهرا یو دنیا ته ځان دومره عقلمن ښکاره کړی وي چې زه دومره عاقل یم، دومره پوه یم، دومره هوښیار یم، لیکن هغه اخر کې انجام یې داسې شي چې هغه د حرص په خاطر باندې، د طمع په خاطر باندې الله جل جلاله ایمان هم د لاسه جنو وباسي. عبدالباری جهانی په نامه باندې د افغانستان یو سړی دی، په امریکا کې اوسېږي. دا لوی شاعر تېر سوی دی، ډېر نامتو شاعر دی. شعرونه یې ښه شعرونه هم پکښې کې دي، بد شعرونه هم پکښې کې دي. پرون دی ویلي دي، وړ مورځ دا ویل دی، وایي تراویح که څوک وکړي ګسره کې ګناهکار دی، ثواب یې له څه کوي؟ نعوذ بالله. وایي ګناهکار دی دا سړی. هغه د منیر شاکر خبرې ستاسو په یادېږي که نه، چې هغه به ګسرې کې ویله ول دا ستلانه، ول دا بدعت دی، دا ګناه ده. ده هم دا خبره کړې ده، او دا یو خبره یې کړې ده، وایي دا چې دی هغه د عمر، دا هم نه وایي چې عمر رضی الله عنه، دا هم نه وایي، حضرت هم نه ورسره وایي، یا عمر صاحب هم نه ورسره وایي. دا نوې نعوذ بالله په دې سپک نامه باندې یادوي عمر. وایي دا د عمر بدعت دی چې عمر جوړ کړی دی، نعوذ بالله. ما ویل وده ته ما ویل کاش چې دغه ستا دغه عقل او دا ستا فکر تا د اسلام دپاره کار کړی وای نو به ډېر ښه وی. نن به و دغه نتیجې ته نه رسېدلی، نن به د ایمانه نه وای وتلی، نن به د اسلامه نه وای وتلی، نن به پر عمر رضی الله عنه به نه لګېدلی. عمر هغه عمر و، عمر هغه څوک و چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای اللهم اید الاسلام باحد العمرین. یا الله دا اسلام قوي که په یوه د دغه دوه عمرینو، یا ابو جهل یا په عمر رضی الله عنه باندې. عمر رضی الله عنه هغه څوک، او بیا عمر رضی الله عنه هغه څوک چې د کله اسلام راوړي و د ته فارق وویل سو، عمر فاروق ورته وویل سو. فرق په مابینځ کې د حق او د باطل الله جل جلاله د په خاطر باندې راوستي. د قرآن څو آیاتونه د په خاطر باندې بیان نازل سوي دي، د زړه په تمنا باندې الله جل جلاله قرآن آیاتونه نازل کړي دي عمر رضی الله عنه په وجه باندې. او عمر رضی الله عنه هغه و چې د الله پیغمبر ویله ول العمر فی الجنه، ابو بکر فی الجنه، ول دا هغه کسان دي چې پر دوی باندې زیری سوی دي د جنت 10 مبشره دي. لیکن نن دی دغسې په بدو الفاظو باندې دا چشتي، دا حرص دی، طمع ده. ولې خو یو څوک چې د کافر په ملک کې اوسېږي، حرص طمع د دنیاوي، محبت د دنیاوي، د دین نه ورسره. نو چې د دین محبت نه ورسره، خدای حارس طامع سو د دنیاو، د چوکیو، د منصبو، د شهرتو. دا څو عمر د نوم نه اخیستل کېدی، هغه د جمهوریت په زمانه کې به د نوم پورته وکښته کېدی، خلکو به مرکې ورسره کولې، ډېرې خبرې. لیکن خدای را ولاړ سو د دغه چې دی ځان و شهرت ته ورسوي، اسلام یې د لاسه ورکړي، دین یې د لاسه ورکړي، د خپل شهرت په خاطر باندې د عمر رضی الله عنه ولمانځه ته یا و تراوه ته یې دې ته بدعت یې وویله. نو وایي دا بد کار، وایي دا ګناه ده، نعوذ بالله، الله دې مو وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث فرمایلی دی، وی قضا او فیصله دا 3 قسمه ده، 3 قسمه فیصله ده. او پیغمبر علیه السلام وی 1 فی الجنه و 2 فی النار. دنیا کې دا قاضیان چې دا فیصله کوي دا 3 دانې دي. یو به الله جل جلاله جنت لره استوي، 2 به الله جل جلاله جهنم لره استوي.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایي وی هغه څوک چې هغه و جنت لرځي هغه کوم سړی دی فاما الذي في الجنه فرجل عرف الحق فقضى به وی هغه سړی چې حق پیژني او پر حق فیصله کوي فیصله هم د حق وي او حقم پیژني دا شنوي چې سي د ځان ګډ وي د ځان فیصله کوي دغه سړی چې دی الله جل جلاله دا به جنت لرسي دا یو او هغه دوه کسان چې و جهنم لري الله جل جلاله استوي هغه څوک فرجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار یو پاغو دو کې دا سړی دی چې د حق پیژني لیکن خو پر حق فیصله نه کوي حق ورته معلوم وي چې حق دغه طرف دی لیکن خو بیا هم پر حق باندې فیصله نه کوي دا به جهنمی وي او الله جل جلاله وی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون څوک چې زما پر فیصله باندې فیصله نه کوي هغه کافر دی او یا ظالم دی یا فاسق دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی دغه سړی چې حقم پیژني او پر حق باندې فیصله نه کوي دا یو سړی دا جهنمی دی او دویم هغه دی ورجل فقضى للناس على جهل فهو في النار دویم هغه څوک د جهنميانو څخه هغه څوک دی چې دی لا علم وي بی علم وي ناپوه وي جاهل وي ناخبر وي په دین نه خبر په شریعت نه خبر لیکن خدایم د خلقو فیصله کوي دیم د حلال او د حرام فیصله ورته کوي دیم د روا او د ناروا فیصله ورته کوي دا سړی چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای د مشکای شریف حدیث هم دی او د تفسیرم راخصی دی وې دا سړی به الله جل جلاله و جهنم ته واستوي دا د ناکو فیصله مکوي چې سی بس کلم پر راکش کې سی بس فتوا پر ورک دلته داغه ما چې تیز دا بل رزوه دا امریکا کې چې دا وسیج عبدالباری جهانی دی ځان ته یو سړی وای لیکن خدای عالم نه دی شاعر دی عالم نه دی علم د احادیث نه ورته معلومیږي علم د تفسیر نه ورته معلومیږي دی اوس په دین کې فیصله کې دیم فتوا ورکوي دیم د جواز او د نه جواز د روا او د ناروا فیصله ورکوي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای هغه سړی چې جاهل وي نافو وي او دای چې دی هغه فیصله کوي دا به جهنم ته الله جل جلاله اچي نو دا فیصله یا دا فتوا ورکول دا ودیر د اسانه مسله ده دا واستڅ د اسانه معلومیږي د علما چې دا دومره خواري او کښلې وي دا دومره منډي او ترنج دا وچ روړیانی د بل په سالنانو باندې دا تفسیرونه دا فتاواوي او دا کتابونه دا دومره وویل دا ګرد پالتو لاړل وسیل شي د دین یو جاهل سړی چې یو ناپووي نه ژروي نه بریت وي نه سر پر دین برابر وي نه پای پر دین برابر وي یو شی پر دین باندې نه برابر نو دا به اوس د دین فیصله کوي الله اکبر دا یو داسې فیصله دي عزیزانو چې ګوري د دې سبایت سړی ډیر عبرت واخلي او ډیر لري د دې فیصلو څخه وګرځي ګوري د دې امت د حلال او د حرام او ذمہواری علما او پر سر باندې اخیسته ده دا ډیر لوی فیصله ده خو ما درته ویل چې مال یو سړی به و جنت لرځي دوه به الله جل جلاله و جهنم لره استوي هغه یو هغه دغه دی چې حق پیژني او په حق هم فیصله کوي چې حق ورته معلوم وي او پر حق باندې فیصله کوي دا سړی نو دا د علماو چې دا دومره لوی بوج دوی پر ځان باندې اخیستی دي دا اوس دوی لیونی دي نو ګویا کې دا معنا ده چې دا جهنم دوی په پیسو باندې رانیسي ستا د ګناه ذمهواره نو زه یم ستا د بود ذمهواره به زه یم
ستا بد چې کوي زما پر وژو باندې وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایي وای کچا په دین کې شلاره کښېښوله در قیامت ته پورې چې څوک پر دغه دین پر دې شلاره باندې روان وي الله به ثواب دې سړي ته ورکوي. او که بده لار کښېښوله بده لار ګوره بده فیصله یې وکړله او پر دغه بده فیصله باندې خلک روان سوله او خلکو دا د بده فیصله ومنله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي در قیامت پورې چې څوک پر دغه بده لاره باندې ځي د دغه سړي حساب په کښې کې به وي. وی مثال یې داسې دی وی قابل و حابل و که نه وه قابل مرګ وکړي که نه وکړي نو چې مرګ یې وکړي وی در قیامت پورې چې ناکه څوک سړی وژني په ناکه باندې وی د دغه قابل حصه در قیامت پورې په کښې کې وی عذاب به الله جل جلاله دته ورکړي. الله دې مو وساتي د ناکو فیصلو دې مو الله وساتي. ناکې فیصلې مه کوئ عزیزان.